علیکم دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله به یاست. دوستانو نن یو ځل بیا زه د یو لړ نوي معلوماتو سره د ستاسې په چوپړ کې یم. هیله ده چې خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ولرئ. دوستانو راځو نننۍ ویډیو زموږ په دې په هکله ده چې څنګه وکولی شو چې خپل فیسبوک د هکرانو نه بچ کړو. یعنې څوک ونشي کولی چې زموږ فیسبوک تر څو د ستاسې خوښه نه وي نو هغې ته ورننوځي. ځینې دوستان دي چې فیسبوک مې وی هک شوی دی، چا رانه پټه کړې ده. کیدای شي یو بل تلیفون کې کمپیوټر کې مو خپل اکاونټ خلاص کړی وي او همداسې درنه پاته وي، نو هغه سړی د ستاسې فیسبوک ته داخل شوی وي. نو د دې دپاره دغه ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ویډیو سکپ کوئ مه، ځکه ټوله طریقه زه تاسو ته په دغه ویډیو کې ښایم. او مخکې دې نه چې دوستانو ویډیو شروع کړو، که چېرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، تاسو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. خبرې نه اوږدوو دوستانو، راځو د ویډیو په طرف. د ټولو د مخه به دوستانو اول راشئ تاسې خپل اکاونټ ته فیسبوک ته به راشئ. فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. تاسې فیسبوک ته راغلی، را به شئ دا درې ټکي چې کوم ښي لاس ته اخر کې په دې باندې به کلیک وکړئ. را به شئ دلته لاندې اپشنان ټول درته خلاصېږي، ګورئ. تاسې به سیټینګ اینډ پرایویسي په دې باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دلته ډېر اپشنان دي، په دې ټولو کې تاسې به راشئ سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. سیټینګ ته چې راغلی دوستانو، ګورئ دلته اپشنان ډېر زیات درته خلاصېږي، ښکته چې راځي ډېر زیات دي. دا ټول به انشاءالله موږ په دې هره ویډیو کې دا یو به تاسې ته زه ویډیو پې جوړوم او تاسې ته به یې ښیم چې دا اپشنان څه کار کوي، څه لپاره دي او کوم فعالیتونه دغه کار کوي. نو راځو دوستانو دلته اوس موږ په دغه سیکیورټي اینډ لاګ ان په دې باندې کلیک کوو. دلته چې راغلی دوستانو ګورئ اپشنان زیات دي، دلته اپشنونه زیات دي. نو دلته به راشئ دوستانو، تاسې به دا نور هر څه پرېږدي، هغه نور شیان به موږ تاسې په وخت سره دا ټول یو به انشاءالله زه درته تاسې ته ویډیو پې جوړوم او تاسې ته به یې در کوم، ځکه دا هر یو اپشن یې ځانته کار کوي. نو تاسې به راشئ په دغه 2 فاکټور باندې به کلیک وکړئ. دلته ګوره دوستانو تاسو نه پوښتنه کړې وایي ټکسټ میسج باندې غواړئ کوم اپس غواړئ، نو تاسې به ټکسټ میسج باندې SMS باندې به کلیک وکړئ، کنټینیو به کوئ. دلته زما پخوانی نمبر دی، ګورئ بره چې لیکل شوی دی. نو که په هماغه نمبر باندې غواړئ تاسې دغه فیسبوک تاسې ته چې هر وخت ننوځئ فیسبوک ته تاسې ته میسج کوډ راځي دغه نمبر ته. نو که تاسې دغه کوډ ورنه کوئ نو ستاسې فیسبوک که هر څوک ایمیل ادرس دې ورسره وي، پاسورډ دې ورسره وي، نو هغه نشي خلاصولی د ستاسې دغه فیسبوک تر څو پورې چې تاسې دغه کوډ د ستاسې نمبر ته راځي، دغه کوډ هغه خلاصېږي، صفحه همسې پاتې کېږي، که فعالیت پکې نشي کولی، یعنې بالکل خلاصېږي نه تر څو پورې دغه نمبر ته چې کوډ راغلی دا پکې ورنه کوي. نو تاسې که دغه نمبر صحیح وي دا ورته ورکوئ، که دا صحیح خوښ نه وي بل نمبر ورته ورکوئ، یا دا غیر فعاله وي نو کولی شئ چې بل نمبر ورته ورکوئ. اډ فون نمبر دې باندې به کلیک وکړئ، کنټینیو به ووهئ. موبایل فون نمبر دغلته به نمبر دی راته راکړه، هر نمبر چې وي هغه د ستاسې پورې اړه لري، کوم نمبر چې ورکولی شئ ورکوئ. او که هماغه نمبر مو صحیح وي نو هماغه نمبر به انتخاب کړئ، کنټینیو به ووهئ. دلته راځي ګوره وایي تاسو ته ما شپږ رقمي کوډ ولېږلو. نو ما دغه نمبر اوس په همدې موبایل کې دی، خو دغه کړی مې دی، بند کړی مې دی سیم کارت منیجر نه. نو زه راځم دا نمبر خلاصوم، ګورو چې موږ ته کوډ راځي که نه. سیټینګ ته به راشو، که څنګه چې ګورئ دوستانو ما ته کوډ دغه دی راغی، راورسېدو راته. زه بېرته دغه سیم کارت خپل یو وارې بندوم. دوستانو ګورئ تاسې ما ته ګورئ چې کوډ ما ته راغی 58 9 دا به دلته اوس ورکړو 58 9 دا کوډ مې ورکړو. دوستانو ګورئ دلته لاندې به کنټینیو بټن لیکل شوی ده، په دې کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. اوس وایي پاسورډ تاسې ورکړئ، خپل پاسورډ به د فیسبوک کوم پاسورډ چې دی هغه به تاسې دلته ورکړئ. زه خپل پاسورډ اوس ورکوم. دوستانو ګورئ ما خپل پاسورډ درته ورکړو. دلته ډن به یې کوئ. دوستانو زما اوس نمبر چې دی اوس یې تاسو ته زه ښیم. نو اوس چې هر څوک ننوځي تاسې نشئ کولی چې اوس لاګ آوټ کېږم زه د دې اکاونټ نه مې خپل. ګورئ ټک ټیچ باندې به زه کلیک وکړم. ښه دا خو مو تیاره مو په فیسبوک کې خلاصه پرېښې وه.
دلته دوستانو زه اوس خپل ایمیل ادرس او نمبر دواړه وهم. دا مې پاسورډ شو. اوس ګورئ دوستانو وایي تاسې ته ما کوډ در ولېږلو هغه به دلته ولیکئ. اوس هغې کوډ دپاره دغه دوستانو لکه څنګه چې ګورئ ما ته کوډ راورسېدلو، نو اوس به دغه کوډ دلته وهئ. تر څو پورې چې دا کوډ ونه وهئ د ستاسې په موبایل کې فیسبوک نه خلاصېږي. اوس زه دا کوډ وهم، ګورئ 79 دغه سیم کارت بیرته بندوم دوستانو. یو دم دا کوډ مې غلط وویلو، 9 دی وبخئ. 9 دغه دی دوستانو. څنګه چې ګورئ دغه دی ما ته اوس پاسورډ مې فیسبوک مې خلاص شو. نو دغسې دوستانو تاسې کولی شئ چې خپل معلومات د بل چا څخه پټ وساتئ، خپل فیسبوک اکاونټ د بل چا هکرانو څخه پټ وساتئ تر څو چې ستاسې خوښه نه وي ستاسو اکاونټ ته نشي ننوتلی. نو دغسې دوستانو که چېرته زموږ ویډیو ستاسې خوښه شوي نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې درته شیر کړئ تر څو دغسې ښکلې ویډیوګانې ښکلې معلوماتو څخه زموږ تاسې خبر شئ. نو ته بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضرېږم، په الله مو سپارم. ښه وخت ولرئ، خوشحاله، د الله په امان.